سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ سئ. میراج خان سکلز یوټیوب چینل طرفه یو ځل بیا ستاسې په خدمت کې یم. په نن ویډیو کې به انشاءالله په مکمل ډول سره تاسو ته باینانس ډیشبورډ در تشریح کړم. باینانس ډیشبورډ به انشاءالله تاسو ته مکمل په دغه ویډیو کې تاسو ته در وښیم. دا ویډیو د هغو کسانو لپاره ده چې په باینانس کې بیخي نوي وي، یعنې دا چې نه له دې مخکې نه باینانس کارولی وي نه په باینانس پوهېږي، نو دا ویډیو د هغو کسانو لپاره ده. هغه کسان چې هغوی په سپاټ ټریډینګ، په فیوچر ټریډینګ یا باینانس باندې مکمل پوهېږي، دا ویډیو د هغوی لپاره نه ده. هغه کسان دې مهرباني وکړي دا ویډیو دې سکیپ کړي او د دې ویډیو پر ځای دې بله ویډیو وګوري، ځکه دا ویډیو د هغه چا دپاره ده چې بیخي باینانس نوي زده، باینانس ته نوي راغلي وي. او ځکه په دغه ویډیو کې زه د هغه باینانس تاسې ته تشریح کوم چې باینانس کې کومې برخې دي، څنګه موږ پکې کار کولی شو. کار کول ویډیوګانې خو ما اپلوډ کړي دي، مطلب کومې برخې لري، موږ ته څنګه څوک کولی شي پیسې راولېږي، موږ څنګه کولی شو چاته ولېږو. نو دا هغه څه دي چې انشاءالله مکمل د باینانس کوم ډیشبورډ چې دی هغه تاسو ته زه تشریح کوم، څنګه پکې اکاونټ جوړولی شو، څنګه پکې نور دغه ډیشبورډ مکمل څنګه ډیشبورډ چې دی دغه تاسو ته په دغه ویډیو کې تشریح کوم. یعنې دا ویډیو د هغو کسانو دپاره ده چې بیخي په باینانس کې نوي وي، او هغه کسان چې هغوی په ټریډ پوهېږي نو دا ویډیو د هغوی دپاره نه ده، یا مطلب په باینانس ډیشبورډ باندې پوهېږي یا په ټولو شیانو باندې پوهېږي، دا ویډیو د هغوی دپاره نه ده. مهرباني وکړئ بله ویډیو وګورئ. هغه دوستان چې مطلب زما په چینل کې نوي، ما د باینانس سپاټ ټریډینګ په اړه هم د ویډیو جوړه کړې، په ډسکرپشن کې به لینک کې مطلب څنګه کولی شو په باینانس کې یو کوین واخلو یو خرڅ کړو، یعنې دا سپاټ ټریډینګ دی. همدارنګه د فیوچر ټریډینګ په باره کې مې هم ویډیو جوړه کړې، تقریبا 15 دقیقې ویډیو د فیوچر ټریډینګ مې په مکمل شکل سره تشریح کړی، تاسو کولی شئ هغه ویډیو هم وګورئ. نو راځو هغه کسان چې بیخي نوي دي، له دې مخکې باینانس سره بلدتیا نه لري، نو باینانس کې چې دی موږ تاسې ټریډ کولی شو په باینانس کې په خپلو پیسو باندې موږ تاسې کار کوو، یا په ساده اصطلاح سره صرافي کوو، یو کوین اخلو یو کوین خرڅوو، نو په دې کې موږ ته ګټه راځي. اوس مثال په تور سره موږ تاسې یو کوین واخیسته، هغې قیمت پورته لاړ، هغه موږ بیرته خرڅ کړه، موږ ته ګټه کوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه ویډیو کې مې انشاءالله تاسو ته تدریس کوم. بیا هم وایم چې دا ویډیو د هغو کسانو لپاره ده چې بیخي په باینانس کې نوي وي. چې کله هم تاسو غواړئ باینانس ډاونلوډ کړئ نو تاسو کولی شئ چې له پلی سټور یې هم ډاونلوډ کړئ. که پلی سټور ته نه ځئ نو په ډسکرپشن کې د باینانس لینک به وي، په هغې باندې به کلیک وکړئ او تاسې به له پلی سټوره باینانس ډاونلوډ کړئ. دا د دوستانو کله چې تاسې باینانس ډاونلوډ کړه، تاسو ته د باینانس په دغه شکل سره راوړي. لومړی به تاسې راشئ دلته په ساین اپ باندې، په دې ځای کې تاسې کلیک وکړئ. چې کله په ساین اپ باندې تاسې کلیک وکړو نو کوشش به دا وکړئ تاسې د خپل ګوګل اکاونټ له لارې تاسې دغه ته لوګین شئ، د باینانس ته لوګین شئ. نو هغه ملګري چې څوک په ایمیل باندې لوګل کېږي هغه ستاسې خپل کار دی، خو زه تاسې ته دا وایم چې تاسې له ګوګل اکاونټ له لارې خپل باینانس خلاص کړئ. یعنې کوم ایمیل باندې چې تاسې ګوګل اکاونټ جوړي په همغه ایمیل باندې به ستاسې باینانس هم جوړ شي، نو دا بیا دومره کار نه غواړي. دلته به تاسې راشئ کنټینیو ویت ګوګل، په دې کنټینیو ویت ګوګل باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله هم تاسې کلیک پې وکړه، ګوره دلته ما سره زما هغه څومره ایمیل چې ما سره خلاصې دي هغه ټول ایمیل یې راواخیستې. ما ته وایي ته په کوم ګوګل اکاونټ باندې غواړې چې باینانس اکاونټ جوړ کړي. زه ورته یم چې دغه لاندې غواړم، په دغه اکاونټ باندې زه غواړم چې په دې جیمیل باندې جوړ کړم. په دې جیمیل باندې ما کلیک وکړ، ایمیل باندې ګوګل اکاونټ مې دی. په دې باندې چې کله ما کلیک وکړ دلته په اګریو باندې زه کلیک وکړم. چې کله مې په اګریو باندې کلیک وکړ نو اوس په باینانس کې چې دی زما اکاونټ جوړ شي. نو دلته موږ څخه ریفرل کوډ غواړي، تاسې به یو ریفرل کوډ ورکړئ. زه به تاسو ته دغه سکرین مې تاسو ته کوم ریفرل کوډ ښکاري همدا ریفرل کوډ به تاسې ورکړئ. چې کله مو ریفرل کوډ ورکړه په کنفرم باندې به تاسې کلیک وکړئ. نو ګورئ زموږ اوس تاسې اکاونټ چې دی کریټ شو، اکاونټ هم جوړ شو. چې کله اکاونټ جوړ شو په ډن باندې به تاسې کلیک وکړئ او دلته ځینې شیان تاسې سره راځي، خو دا به ټول دغلته کومه کونج کې نشانه ضرب نشانه ده، په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ او دا به تاسې سکیپ کړئ. اوس تاسو ته ډایرکټ تاسو ته غواړي چې تاسې باینانس وریفیکیشن وکړئ. نو ډایرکټ چې تاسو کله اکاونټ جوړ کړئ دلته ډایرکټ له تاسو غواړي چې څه وکړئ، د باینانس وریفیکیشن تاسې وکړئ. نو دلته موږ تاسو سره راځي چې باینانس وریفیکیشن به په لټه کې تاسې دا هر څه کمپلیټ کړئ. نو تاسو سره په الکترونیکي تذکره هم کولی شئ، په پاسپورت باندې هم کولی شئ. په کنټینیو باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله کلیک وکړئ دلته به تاسې لومړی نوم ورکړئ. نوم به تاسې ورکړئ چې تذکره کې ستاسې څه نوم وي، لکه زما نوم دی میراج او دلته ورکوم مطلب خان ورکوم. صحیح شو. نو په دې ځای کې به په دغه شکل تاسې نوم ورکړئ او په کنټینیو باندې به تاسې کلیک وکړئ. دلته به تاسې ملک
افغانستان انتخاب کړئ چې افغانستان انتخاب به کنټینیو باندې به کلیک وکړئ او دلته به د خپلې تذکرې مطابق تاسې هغه کال میاشت او دغه ورکړئ دلته به تاسې کال ورکړئ په دې ځای کې به تاسې میاشت ورکړئ په دې ځای کې به تاسې تاریخ ورکړئ چې په څومره ورځ تاسې زیږېدلي لکه 15 ورځ زیږېدلي په کنټینیو باندې به تاسې کلیک وکړئ له دلته تاسې نه یو مطلب ستاسې ادرس چیرته دی لکه مطلب تاسې په ننګرهار کې اوسېږئ جلال آباد کې اوسېږئ یا په خوست هر ځای کې چې تاسې اوسېږئ لکه مطلب زه په افغانستان جلال آباد کې اوسېږم دلته ورته لیکم چې افغانستان صحیح شو افغانستان ورته لیکم دلته افغانستان ورته لیکم زه بیا هسې کامه ورکوم او دلته ورته لیکم چې جلال آباد صحیح شو دغسې به تاسې ورته ولیکئ په کنټینیو باندې به تاسې کلیک وکړئ له دلته تاسې غواړئ چې پوسټل کوډ به د جلال آباد پوسټل کوډ 601 دی صحیح شو 601 د هر ولایت خپل پوسټل کوډ لري او سیټي به تاسې ورکړئ چې ستاسې کوم ولایت کوم ښار لکه دغه د ننګرهار جلال آباد دی نو تاسې به ورکړئ چې جلال آباد صحیح شو جلال آباد هم ورکړه او دلته بیا تاسې افغانستان ورته انتخاب کړئ تیار افغانستان انتخاب شوی دی په کنټینیو باندې به تاسې کلیک وکړئ چې کله په کنټینیو باندې کلیک وکړو له دې وروسته تاسې ته غواړي چې تاسې څه شی لرئ آی ډي کارت لرئ که ډرایوینګ لایسنس لرئ که پاسپورټ لرئ لومړی موږ تاسې الکترونیکي تذکره لرئ په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ چې کله په دې باندې تاسې کلیک وکړو په کنټینیو باندې به تاسې کلیک وکړئ چې کله په کنټینیو باندې تاسې کلیک وکړئ له دې وروسته به تاسې الکترونیکي تذکرې مخکې مخ انځور به ورته واخلئ او بیا به د الکترونیکي تذکرې شاته انځور ورته واخلئ او بیا تاسې نه ستاسې د خپل د مخ وریفیکیشن غواړي دا زه ځکه نه کوم چې که زه هم اوس د تذکرې او د تذکرې شاو مخ نه عکسونه واخلم دا ویډیو ماته یوټیوب ډیلیټ کړي ځکه دا د بل چا پیژندګلوي په یوټیوب کې شیر کول چې دي د دوی قانون یا کمیونټي ګایډلاین خلاف دي د دوی خلاف عمل دی نو دا موږ نه غواړو نو دلته به تاسې کلیک وکړئ آی ډي کارت باندې به تاسې کلیک وکړئ نو کله چې کلیک وکړئ کنټینیو باندې به تاسې کلیک وکړئ تاسې به د تذکرې مخکې تصویر ورته واخلئ بیا کنټینیو باندې کلیک وکړئ بیا شاته تصویر واخلئ بیا تاسې نه ستاسې د مخ سیلفي غواړي مخ سیلفي کې به تاسې ورته مخ تاسې موبایل به ځان ته ونیسئ درته چې مطلب سر دې وخوځه وروخوځه سر به ورته وخوځئ بیا درته چې سترګې دې ورپوه سترګې به ورپوئ که چیرې درته ویل چې د خوله دغه کړئ خلاص او بنده کړئ نو خوله به خلاص او بنده کړئ بس تاسې اکاونټ وریفیکیشن به چې دی کمپلیټ شي ښه راځو زموږ اکاونټ وریفیکیشن خو کمپلیټ شو بیرته زه شاته بیک کوم اکاونټ وریفیکیشن خو وشو اوس څه کوو مطلب اوس اکاونټ وریفیکیشن هم وشو چې کله هم اکاونټ وریفیکیشن وشو زه خپل بل اکاونټ را خلاص کړم چې هغه باندې ما وریفیکیشن کړی دی نو ستاسې اکاونټ تقریبا داسې ونیسه چې یو څومره وخت نیسي 1 ساعت یا نیم ساعت وخت نیم ساعت بعد تاسې اکاونټ وریفای کېږي کله هم چې ستاسې اکاونټ وریفاید شو ستاسې اکاونټ تاسې ته په دغه شکل سره راخلي ګوره دی نه په دغه شکل سره په دې کې ټریډ سخت دی تاسې به څه شی وکړئ تاسې به راشئ دغه کونج کې به په دې ځای باندې کلیک وکړئ چې کله هم په دې باندې تاسې کلیک وکړو دلته موږ سره پاس په دې کونج کې یو وړوکی دغه راخلي چې پرو په دې پرو اپشن باندې به تاسې کلیک وکړئ چې کله په پرو اپشن باندې تاسې کلیک وکړو مکمل شکل سره دا باینانس ډیشبورډ چې دی دا به پرو ته واوړي صحیح شو نو موږ تاسې خو باینانس اکاونټ هم جوړ کړه او همدارنګه وریفاید هم کړه چې کله وریفاید کړه بیا پې پرو ته واړوئ په دغه شکل سره ګوره بیا هم دې کونج کې چې کلیک وکړئ دلته لایټ راځي مخکې لایټ ته وختو بیرته فرو باندې کلیک وکړئ فرو راځي کله چې بره راشئ تاسې په دې کې د خپل اکاونټ باندې کلیک وکړئ دلته به تاسې سره راشي په شین خط سره چې وریفاید یعنې ستاسې اکاونټ وریفاید شو کله چې اکاونټ وریفاید شو و چې دوباره باندې کلیک وکړئ نو دلته ستاسې دغه باینانس اکاونټ په دغه شکل سره ښکاري صحیح شو دلته په لومړي سر کې ټوټل پیسې ته استعمالېږي بیلانس معلومیږي چې څومره پیسې تاسې په باینانس کې لرئ نو دلته ما سره مطلب $10 دي زه په باینانس کې $10 لرم دلته مطلب هغه کوینونه دي چې نن ورځ یا په کرپټو کې ډیر زیات مطلب غوره کوینونه دي ښه کوینونه دي هغه درته ښیي یا نن ورځ ډیر زیات ښکته تللي یا نن ورځ ډیر زیات بره جګ تللي نو دلته موږ تاسو ته دا ښکاره کوي صحیح شو بله خبره په دې کې دا ده دلته راځي مارکیټ په دې ځای کې د هوم کې خو مطلب ساده موږ تاسو ته پیسې ښایي که چېرته موږ پیسې ورته رالګو بیا به ډیپوزیټ باندې کلیک کړو دې باندې انشاءالله وروسته خبره کړم او دلته موږ تاسو ته هغه کسان چې لاندې په باینانس کې اکاونټونه جوړ کړي او باینانس کې پوسټونه کوي نو ځکه کې موږ تاسو ته پوسټونه هم ښکاري ښه راځو دلته موږ تاسو ته ټوټل پیسې ښکاري که چېرته دلته دغه سترګې نشانه ده په دې کلیک وکړئ نو دغه پیسې ستاسو څخه نه ښکاري چې بیرته کلیک پې وکړئ نو دغه پیسې ستاسو ته ښکاري نو دا دلته مارکیټ ته چې کله موږ تاسې راشو په مارکیټ کې
هغه کوینونه چې په بازار کې دلته موږ تاسو مطلب فیوریټ انتخاب کړي دلته موږ سره په سپاټ کوینونه راځي دلته فیوریټ کوینونه دي بلته بیا تراشه مارکیټ تراشه مارکیټ ته چې کله راغلو دلته ټول په مارکیټ کې کوینونه چې هر څومره کوینونه تاسو ګورئ نو په بازار کې څومره کوینونه شتون لري په مارکیټ کې دلته هغه کوینونه او هغه کرنسي دي صحیح شو دلته مارکیټ کې دي مارکیټ سپاټ برخه کې صحیح شو په سپاټ برخه کې په یو اس ډي ټي باندې دلته کولای شئ په فی ډي یو اس ډي په ټي یو اس ډي باندې بي یو اس ډي باندې بي ام بي باندې بي ټي سي باندې چې هر مې تاسو کوم کوین اخلي هغه ټول دلته شته که بي ټي سي باندې اخلي که هر یو باندې اخلي دلته وار سره شته دی دلته مارکیټ باندې کلیک وکړه مارکیټ کې موږ سپاټ دلته سپاټ ټول کوینونه موږ ته راخلي چې په سپاټ کې کوم کوینونه په سپاټ ټریډینګ کې دلته موږ تاسو ته فیوچر ټریډینګ کوینونه هم راخلي فیوچر ټریډینګ کې دا کوینونه دي نو دلته خو مارکیټ کې عموما ټول کوینونه په مارکیټ کې دي چې هر یو کوین بیا تاسو خوښي هغه باخلي ټریډ برخه د ټریډ برخه ما مخکې هم تشریح کړې ده چې په باینانس کې ټریډ برخه څه لپاره کارول کېږي همدارنګه فیوچر ټریډ او سپاټ ټریډ دا دواړه ما تشریح کړي تاسو به راشئ یوټیوب ته زما یوټیوب چینل ته چې کله راغلی کله چې یوټیوب چینل ته راغلی دلته به موږ تاسو ویډیو ته به راشئ ویډیو برخه ته چې کله راغلی ګوره ما لیکلي باینانس سپاټ ټریډینګ یعنی په باینانس کې یو کوین اخیستل او خرڅول دغه سپاټ ټریډینګ کې اخیستل او خرڅولو ته وایي او دلته فیوچر ټریډینګ د باینانس فیوچر ټریډینګ کې هغه مکمل شکل مې تاسو ته تشریح کړی تاسو کولی شئ فیوچر ټریډینګ هم وګورئ نو بیرته راځو موږ باینانس ته په دې باندې پوه شئ په هوم کې هم پوه شوئ په مارکیټ کې هم پوه شوئ او همدارنګه د سپاټ ټریډ او فیوچر ټریډ هغه دواړه ویډیوګانې به تاسو وګورئ په هغې باندې تاسو کولی شئ ځان راځو وایلیټ ته په وایلیټ برخه کې موږ سره څو اپشنونه دي یو دلته چې مطلب موږ تاسو سره ټوټل پیسې په دې ځای کې ښکاري ټوټل پیسې او په سپاټ کې مطلب کومې پیسې موږ سره په سپاټ وایلیټ کې دي په سپاټ کې موږ ته ښکاري کومې پیسې موږ سره په فونډینګ وایلیټ کې یو وایلیټ څخه بل وایلیټ ته موږ انتقالو هغه فونډینګ وایلیټ کې موږ سره ښکاري او ارن برخه مطلب هغه پیسې چې مطلب موږ تاسو یا باینانس سره دغه کړي وي مطلب سټیک کړي مي یا موږ سره باینانس ته اټو انویسټ کړي چې مطلب په دغه پیسو موږ ته کار کوه او فیوچر په هغه ویډیوګانو کې تشریح کړی تاسو کولی شئ هغه ویډیوګانې وګورئ ښه راځو موږ اوس غواړو چې موږ خپل اکاونټ ته پیسې راولګو په څه شکل به موږ پیسې رالګو په دوه شکلونو موږ کولی شو پیسې خپل باینانس اکاونټ ته راولګو یو ته پای آی ډي وایي پای آی ډي او بل ته ادرس وایي څه شو یعنې په ادرس هم کولی شو په پای آی ډي باندې دواړه طریقې تاسو ته اوس چې تاسو غواړئ چې تاسو ته څوک وایي چې ستا پای آی ډي راکړه زه غواړم په هغې ته پیسې در ولېږم دلته به راشئ دغه کونج کې به دې نشانه باندې چې تاسو کلیک وکړئ چې کله هم کلیک پې وکړئ دلته راځي باینانس پای یعنی مای پای آی ډي صحیح شو باینانس پای آی ډي ګوره دې کې راځي په دې کونج کې چې د واړه نشانه باندې کلیک کړئ دغه پای آی ډي ستاسې کاپي شوه چې هر چا ته یې ورلګئ تاسو کولی شئ د خپله پای آی ډي هغه شخص ته ور ولېږئ هغه په همدې پای آی ډي باندې تاسو ته پیسې رالګي اوس خو تاسو غواړئ چې تاسو بل چا ته په پای آی ډي باندې ولېږئ نو همدغه پای آی ډي به تاسو ته بل کس رالیږلي نو کله هم چې تاسو بل چا ته پیسې ورلګئ نو دلته به راشئ سینډ برخې ته صحیح شو تاسو هغه د هغه پای آی ډي به تاسو کاپي کړي او که تاسو ته یې رالګي تاسو به د خپله پای آی ډي کاپي کړئ هغه ته به یې ور ولېږئ هغه به یې تاسو ته راولګي او که غواړئ تاسو یې چا ته ور ولېږئ نو تاسو ته به یو چا پای آی ډي رالیږلي همغه پای آی ډي به ځان سره کاپي کړئ او دلته به راشئ سینډ برخې ته سینډ برخې ته چې راغللی دلته به راشئ په ایمیل باندې هم کولی شئ یو چا ته پیسې ولګئ چې هغه کوم ایمیل باندې خپل اکاونټ جوړ کړی همدارنګه په فون نمبر باندې چې مطلب په کوم فون نمبر باندې هغه اکاونټ جوړ کړئ په فون نمبر باندې هم کولی شئ چې د هغه باینانس ته پیسې یعنې دا کولی شئ یوازې هغه باینانس ته ولېږئ او راولېږئ په دې برخه کې صحیح چې یوازې باینانس ته نور ویلیټونو ته نشئ کولی او همدارنګه په آی ډي لارې هم کولی دلته به راشئ پای آی ډي بل ته پیسټ کړئ چې کله پای آی ډي پیسټ کړئ په کنټینیو باندې به ځای کې تاسو کلیک وکړئ صحیح شو چې کنټینیو باندې تاسو کلیک دلته تاسو ته چې څومره پیسې تاسو غواړئ پای آی ډي ته سینډ کړئ نو مطلب چې هر څو تاسو غواړئ نو دلته به هغه تاسو ورته ولیکئ چې 100 غواړم 10 غواړم دومره غواړم نو په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ دغه په آی ډي ته به تاسې پیسې چې دی لاړ شي نو دا خو په آی ډي ته پیسې رالیږل او لیږلو بله خبره دا ده پکې چې په باینانس کې تاسې سره پیسې او تاسې غواړئ چې دغه پیسې چې دي خپل موبایل شمیرې ته ولېږئ یعنی مطلب باینانس کې تاسو سره $1 دی $2 دی $10 دی $20 چې هر څو دی غواړئ خپل موبایل شمیرې ته نړۍ هر ملک ته که ته وغواړئ کولی شئ دغه پیسې نړۍ هر ملک ته ولګو مطلب موږ افغانستان کې موږ کولی شو افغانستان هر سیم ته له باینانس پیسې راولګو راځو موږ ځای ته په ځای کې دغه وړوکي اپشن باندې کلیک کوو چې کلیک مو وکړو دلته موږ سره راځي موبایل ټاپ اپ څه چې موبایل ټاپ اپ باندې چې کله موږ کلیک وکړو موبایل ټاپ اپ باندې چې کلیک دلته ما ته یار نمبر ورکړی دی په دې ځای کې تاسو کولی شئ نمبر ورکړئ صحیح شو نو دلته که 3 نه وي دلته خو بل ملک دغه دی خو دلته افغانستان راخلي ګوره د افغانستان دی په افغانستان باندې به کلیک وکړئ چې کله هم کلیک وکړو په دې ځای کې تاسو کولی شئ هغه خپل نمبر ورکړئ چې هر یو نمبر تاسې سره وي مطلب همغه نمبر به ورکړئ 0 به نه ورکوئ هلته 3 نه وي تیار هلته به ورکړئ مطلب 9 10 42
950 دا زما نمبر دی صحیح شو دا زما نمبر دی اوس مثال دا زما نمبر دی په دې نیکس باندې به کلیک وکړم چې کله په نیکس باندې کلیک وکړم ګوره موږ 15 افغانیو نه نیولې تر هر څو افغانیو پورې کولی شو له بینانس نه ولیږو خپل موبایل شمیرې ته زه راځم غواړم 15 افغانۍ خپل دغه نمبر ته ولېږم صحیح شو په دې 15 افغانیو باندې به تاسې کلیک وکړئ چې کله هم کلیک وکړه په کنټینیو باندې به تاسې کلیک وکړئ چې کله په کنټینیو باندې کلیک وکړه نو لومړي ځل څخه پیسې لېږئ دلته به یې تاسې نه غواړي چې تاسې یو پین کوډ جوړ کړئ نو پین کوډ به تاسې جوړ کړئ چې تاسې هر یو پین کوډ جوړوئ لکه مطلب ما تیار پین کوډ جوړ کړی زه به دغه پین کوډ پکې وم چې کله ما پین کوډ پکې وویل نو ډایرکټ په هغه باینانس ته زما پیسې به ډایرکټ چې دی له باینانس څخه راشي زما اکاونټ ته ګوره هغه زما پیسې چې ډایرکټ له باینانس څخه چیرته راغلې نو هغه د زما موبایل شمیرې ته به پیسې چې دی راشي نو اوس باندې به تاسې کلیک وکړئ نو ګوره مونږ تاسو ته 15 افغانۍ مونږ تاسو ته کمپلیټ شو دا تاسو ولیدل 15 افغانۍ چې دي زما موبایل شمیرې ته راغللې نو ګوره اوس راځو دلته خپل میسج ګورو راځي دلته میسج ځای ته راشه میسج کې ګوره مونږ ته پیسې راغللې ګوره دلته اکاونټ یور اکاونټ هیز بین ګوره ټاپ اپ ود 15 افغانۍ صحیح شو فرام ترانسفر یعنې دې ځای نه تاسې 15 افغانۍ چې راولېږلې نو دلته مونږ په دې طریقې سره کولی شو چې خپل موبایل شمیرې ته هم پیسې ولګو راځو دا خو مونږ تاسې یو په ایډیټ څخه بل په ایډیټ ته اوس غواړي یو څوک ماته وایي چې ته د خپل ادرس راکړه دغه ادرس له لارې غواړم تا ته پیسې در ولېږم دلته به تاسې راشئ وایلیټ برخې ته که تاسې د هره کرنسۍ ادرس غواړئ نو دلته تاسې کله چې وایلیټ برخې ته راغلی وایلیټ برخه کې به تاسې په دې ځای کې به سپاټ برخې له راشئ صحیح شو سپاټ برخې له به دلته راشئ سپاټ برخه کې به تاسې په دې ځای کې کولی شئ یو کوین سرچ کړئ سرچ ته به راشئ په دې ځای کې به تاسې ورته ولیکئ USDT صحیح شو چې USDT مو ورته ولیکله په دې باندې به کلیک وکړئ په USDT باندې به کلیک وکړئ چې کله په USDT باندې تاسې کلیک وکړه نو دلته په ډیپوزیټ باندې چې تاسې کلیک وکړئ اوس تاسې ته څوک پیسې رالګي که تاسې غواړئ چې چاته پیسې ولګئ په ویډرا باندې به کلیک وکړئ او که څوک غواړي تاسې ته پیسې راولګي نو بیا به دلته تاسې په ډیپوزیټ باندې کلیک کله چې ډیپوزیټ باندې کلیک وکړو اکثریت خلک چې دي استعمالي راځي دلته نیټورک دی تاسې نه چې یو کس هر نیټ که تاسې ته ویل چې BP شل نیټورک راولګي دا لومړی BP شل دی که تاسې ته ویل چې ترون TRC شل راولګه نو د اخر ته ترون TRC شل ادرس دی په دې باندې چې تاسې کلیک وکړئ نو دلته دغه ادرس کاپي راځي صحیح شو او دا به هغه ملګري یا بل چا هر چا ته چې ورلګي تاسې ته څوک پیسې راکړي د ادرس په ورلګي په همدې ادرس تاسې ته پیسې رالګي خو دغه ادرس تاسې ته بل چا راولګه او تاسې غواړئ چې بل ملګري ته پیسې ولګئ دلته بیرته تاسې راشئ اوس مثال په طور سره تاسې غواړئ دغه USDT یو چاته ولېږئ تاسې سره مطلب دلته څو USDT ده تاسې سره دلته دغه USDT ده 9.15 USDT تاسې غواړئ دا بل چاته ور ولېږئ صحیح شو بل چاته چې غواړئ ور ولېږئ نو دلته په ویډرا ده ویډرا باندې به تاسې کلیک وکړئ صحیح شو ویډرا باندې چې کله کلیک وکړه دلته تاسې چې کومه کرنسي غواړئ تاسې هغه شخص ته ور ولېږئ راځي USDT ته ما سره USDT ورلېږم نو دلته موږ نه څه غواړي چې مطلب تاسې په کرپټو نیټورک باندې لګئ په نومړي باندې به تاسې انتخابوئ نومړي کرپټو نیټورک باندې موږ لګو په نومړي باندې به تاسې کلیک وکړئ چې کله هم کلیک په نومړي سر کې تاسې نه غواړي چې تاسې هغه ادرس کاپي کړئ صحیح شو دغه ادرس به تاسې په دې ځای کې داسې کاپي کړئ صحیح شو دا به کاپي کړئ او دلته راځي نیټورک به تاسې انتخاب کړئ TRC شل صحیح شو لاندې اخر ته به راشئ اخر کې دلته د ترون TRC شل صحیح شو ترون TRC شل ادرس به انتخاب کړئ دلته تاسې ته چې په دې ځای کې تاسې کولی شئ چې 10 USDT ولېږئ یعنې 10 نه کم تاسې نشئ کولی چې هغه 10 نه کمه USDT تاسې ولېږئ صحیح شو او په پای ID کې تاسې کولی شئ چې هر څو USDT ولګئ یعنې په ID کې تاسې کولی شئ چې 1 سنټ 0.01 سنټ هر څو چې تاسې وغواړئ تاسې کولی شئ چې په پای ID باندې نورو خلکو ته تاسې سینډ کړئ حادثه کې به تاسې 10 ورته ولیکئ مطلب 10 USDT غواړم کله چې تاسې 10 USDT هغه کس ته به چې دی 9 USDT ورسېږي ځکه په ایدرس کې چې دی تاسې نه $1 چې دی هغه فیس کټ کول کېږي چې غواړئ تاسې له باینانس څخه بل ویل یا ټرسټ وایلیټ ته پیسې لګئ یا بل صرافۍ ته لګئ نو تاسې نه به $1 فیس چې دی هغه کټ کړي که تاسې غواړئ یوازې باینانس ته ولګئ باینانس ته ولګئ نو په دغه وخت کې له تاسې نه فیس چې دی نه کټ کول کېږي یعنې باینانس ته چې لګئ هغه به یا په ایمیل په واسطه لګئ یا به د پای ID په واسطه پای ID کې چې دی هیڅ کوم فیس تاسې باندې نه راځي او هر څومره کولی شئ چې تاسې ولګئ ښه دلته موږ 10 انتخاب کړو 10 کله تاسې 10 انتخاب کړو 10 مطلب دلته ما سره ټوټل 15 دي نو دلته په ویډرا باندې تاسې کلیک وکړئ چې کله په ویډرا باندې کلیک دلته خو ما سره اوس بیلانس کم د ویډرا باندې ما کلیک وکړه نو هغه شخص ته به دغه پیسې چې دی لاړ شي ښه نو دا د یو چا څخه بل ځای ته پیسې لېږل بله خبره دا چې موږ سره راځي غواړم
ما سره پیسې په سپاټ ویلیټ کې دي غواړم فیوچر ته ولېږم دغه پیسې یا فونډینګ ویلیټ ته ولېږم په دغه ټرانسفر نه تاسې کولی شئ چې یو ویلیټ څخه بل ویلیټ ته تاسې پیسې ولېږئ. لکه ما سره دا 9 USDT په سپاټ کې دي، زه غواړم بیرته فونډینګ ته راولېږم نو دلته په ټرانسفر باندې کلیک کوم چې کله په ټرانسفر باندې ما کلیک پاس ما سره سپاټ راغی لاندې فونډینګ راغی. صحیح شو؟ نو دا دی دلته موږ راځو BTC د BTC پر ځای موږ USDT انتخابو. USDT باندې هم کلیک وکړو. دلته ماته څومره پیسې غواړي چې فونډینګ ته انتقال کړم مطلب چې څومره دي 9.15 شي غواړم دا ټولې ورته ولېږم. نو په کنفرم ټرانسفر باندې به تاسې کلیک وکړئ او دغه ټرانسفر شي یو ویلیټ څخه بل ویلیټ ته. صحیح شو؟ دلته سپاټ کې 0 شي راغلی فونډینګ ویلیټ ته دا زما پیسې. نو دا د باینانس هغه ډیشبورډ او تشریح کول چې مهم شیان چې باید تاسو ته ما ښودلي وای. بله خبره په باینانس کې دا ده چې مطلب تاسو غواړئ چې یو کرنسي بلې ته کنورټ کړئ، غواړئ یو کرنسي ته بلې ته کنورټ کړئ. دلته به راشئ ټریډ برخې ته. په ټریډ برخه کې موږ سره ښکاري چې کنورټ لیکل شوی، دلته سپاټ برخې سره ځکه راځي کنورټ. په دې کنورټ باندې به کلیک وکړئ. که تاسو سره دلته مطلب تاسو ویلیټ چینج کوئ، تاسو سره په بل ویلیټ کې د فونډینګ ویلیټ کې راباشئ، دلته به فونډینګ ویلیټ انتخاب کړئ. فونډینګ ویلیټ کې تاسو سره مطلب چې څومره پیسې دلته به دې ځای کې کرنسي انتخاب کړئ، لکه USDT به انتخاب کړه. USDT د زه غواړم چې کنورټ کړم چې ته کنورټ کړم BTC ته کنورټ کړم. صحیح شو؟ مطلب USDT مې انتخاب کړه څومره ده را سره 9.14 غواړم BTC ته کنورټ کړم. نو په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې تاسو یو کرنسي له بلې کرنسي ته کنورټ کړئ. نو دا دوستانو د باینانس ډیشبورډ چې ما تاسو ته درو خو د باینانس زده کړه. هغه ملګري چې غواړي په باینانس کې یو کوین واخلي یو کوین خرڅ کړي، یعنې اکثریت ملګري چې غواړو موږ باینانس کې یو کوین خرڅ کړو یا واخلو، نو دلته به تاسو راشئ زما یوټیوب چینل ته به راشئ. چې کله زما یوټیوب چینل ته راغلی یوټیوب چینل هم خلاص کړم، ګوره دلته ما لیکلي دي باینانس سپاټ ټریډینګ ان پښتو. صحیح شو؟ ما لیکلي په باینانس کې اخیستل او خرڅول. نو دغه سپاټ ټریډینګ به تاسې دغه ویډیو به وګورئ، د دې ویډیو ډسکرپشن کې به هم لینک ما اچولی او تاسې دلته هم کتلی شئ. سپاټ ټریډینګ به مکمل شکل سره تاسې زده کړئ. صحیح شو؟ او که هغه ملګري چې غواړي فیوچر ټریډینګ زده کړه، نو دلته ما 15 دقیقې ویډیو د فیوچر ټریډینګ هم اچولی ده، تاسو کولی شئ هغه هم وګورئ او زما چینل نه مکمل لیدنه وکړئ. انشاءالله تاسې به په مکمل شکل په دې باندې پیاوړي شئ، تاسې به مکمل شکل سره باینانس زده کړئ، تاسې په مکمل شکل سره انشاءالله هغه کرپټو تاسې مکمل زده کړئ. نو تاسو کولی شئ چې دغه ویډیوګانې همدغه زما چینل معراج خان سکلز کې وګورئ او دغه زما چینل نور ملګرو سره شیر کړئ. هغه ملګري چې نوي باینانس زده کوي، نوي باینانس نوي کرپټو ته راځي، نو انشاءالله زما په چینل کې ډېر څه زده کولی شي. بیا هم ډېره زیاته مننه.